اوس که د فرکشن ظاهره خبره ده چې پر انکلاین پلین که یو باکس پروت وي او د هغه موومنټ و دې خوا چې اکسلریشن واخلي څه سپیډ واخلي د دې پر دا ډایرکشن باندې، نو د دې دا مطلب دی چې هغه چې کوم فرکشن فورس یې هغه اوورکم کوي. اوورکم دا مطلب دی چې دغه چې کوم فورس دا پر فرکشن فورس زورور سو زیات سو، نو د دې له وجې دا باکس چې دی د دې ډایرکشن پر دې خوا را روان سو. که چیرې موږ دا ازمپشن وکړو، دا دغه وکړو، یو سوچ وکړو چې د بلاک او د چې کوم سرفیس دی د دې په مابینځ کې فرکشن هغه زیرو سي او یو خاص موومنټ په دا ډایرکشن کې جنریټ سي، یعنی راسي چې کوم دغه دی یو خاص ډایرکشن له راسي، نو بیا موږ دا رقم لیکای سو چې ستا چې کوم دغه دی دا خو دې ایکس کمپوننټ دی او دا فرکشن دی. یو خاص فورس به وي چې هغه به دا و دې خوا ته راولي، نو هغه موږ د دې ایکول کوي، د دې برابر مو کوي. فرکشن چې دی هغه ما په دې دغه کې زیرو کوي، زیرو مې ازیوم کوي، او اف لکه څه رقم چې موږ ته را معلوم دی، اف چې دی هغه د ام ای ایکول دی نیوټن سیکنډ لا، او ستا چې کوم ویټ دی هغه د ام جی برابر دی. ټیک دی. اوس ما چې کوم د ویټ پر ځای به زه دا سبسټیټیوټ کړم، ام ای سولو د ام جی سولو د ډبلیو پر ځای او د ساین تیټا هغه رقم دی. فرکشن خو نو زیرو سو، دا ام سره دغه سوله سره کټ سوله، او دا ستا چې کوم اکسپریشن دی هغه دغه رال صرف خلاص سو. د دې دا مطلب دی که چیرې ستا چې کوم دغه دی، یعنی که ته مثال کے طور پر ساین 90 واخې انګل 90 واخې، نو دا به راسي زما په اندازه، زما خو یاد نه دی او کیلکولیټر هم نسته. ساین 90 چې دی هغه کاس 01 دی، کاس 90 0 دی، ساین 91 دی. ټیک دی. او که دغه رقم ساین 45 سی، نو بیا دا نور راکمیږي، ساین 0 0 راسي. اوس که اکسلریشن که زه ساین 90 کم، نو دا به فری فال سی. سچ کم اکسلریشن دی د ساین 90 مطلب بالکل انگل به بالکل 90 ایس انکلاین بنی، په دې کې فری فال موشن ازي، مطلب سچ کم ویلوسټي دا هغه بالکل د جی برابر ده. ټیک دی. او چې څونه انګل زه کموم هغونه ښه دی. خو د دې به زه تاسو اګزامپل وکړم، ستاسو به هم سر په خلاص سي چې دا چیرې یوزیږي.